نن دلته د 600 کسانو لپاره شاوخوا 600 کسانو لپاره روژه ماتې تیارېږي. دغه ځای کې هغه خلک راټول کړي چې د ماښام لپاره ډېر څه نه لري چې ویې خوري یا کې مو څو برنامه د روژه کې موږ نیسو د خامې وخت توزیع مو څو پروګرامونه وو او څنګه نن دغه پروګرام دی او د دې تر څنګ نور هم همداسې څو پروګرامونه لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. تمه ده چې ټول به روغ اوسېږئ او مبارکې شپې ورځې دغه د روژې چې کومې شپې ورځې دي چې نن 9 او 8 روژه ده دغه روژې به در باندې په خیر په خوشحالۍ سره تېرې شوي اوسي. عبادتونه به مې پکې کړي اوسېږي او د نورو روژو لپاره به بیخي اماده اوسېږئ. تاسو چې دغه کومه ننداره ګورئ دا د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار مخابراتو چوک کوم چې د ملنګ جان واټ په نوم باندې مشهور دی. دلته د استاد عابد له خوا نه د دوی په همکارۍ د دوی په مرسته باندې نن دلته د 600 کسانو لپاره شاوخوا 600 کسانو لپاره روژه ماتې تیارېږي. دغه روژه ماتې به راسره د پیل نه تر پایه پورې ګورئ. د دوی هغه هڅې همکارۍ د دوی هغه خواري د دوی هغه کوششونه دغه ټول لاسره وګورئ تر پایه پورې راسره پاتې شئ. ته چې نه راځې بیا موږ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. مخکې مې یادونه وکړله چې عابد صاحب نن زیار ویستلی کوشش یې کړی هڅه یې کړې ده تر څو دغه ځای کې هغه خلک راټول کړي چې د ماښام لپاره ډېر څه نه لري چې ویې خوري یا دا هغه خلک چې د ماښام لپاره کور ته تګ نشي کولی یا کسان چې دغلته کسبونه او کارونه کوي هغه کسان یې راټول کړي تقریبا 1500 کسانو شاوخوا کې دغلته به دغه د اذان نو دا روژه به ماته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نو دغه روژه اذان وشو بخیر. بسم الله. شنواري صاحب ډوډۍ خورئ کې ډېره مننه. عابد صاحب ستړي مشئ ښه راغلی.
السلام علیکم. یو سلام قدرمن تاسو ته او یو هغه څوک چې موږ ګوري هغه هیوادوال او د روژې مبارک میاشتې ټولو ته بختور وي د هیواد په ګډ ګډ کې او د نړۍ په ګډ ګډ کې چې مسلمانان دي الله تعالی دې ورته توفیق ورکړي او دغه روژو د نیولو او د الله تعالی د راضي کولو لپاره د الله تعالی ته مختلف چانسونه دي ټول مسلمانانو ته ورکړي. الحمدلله دغه موږ خپل فکر باندې د دې مخکې څو برنامه د روژه کې موږ نیسو د خامې وخت توزیع مو څو پروګرامونه او د څنګه نن دغه پروګرام دی او د دې ترڅنګ نور هم داسې څو پروګرامونه لرو په خیر سره تر څو ټول ولس دلته هدیه ده تحفه ده دغه ټول ته ان شاء الله د روژه ماتي د ترتیب چې برابرېږي د غریب خان او هغه څوک چې روژه الله تعالی ته نیولې ده نو د الله د رضا په خاطر باندې دغه پروګرام د خیر سره داسې ډېر مخلص او تام ډېر زیاته مننه چې همکاري زه د استاد یو سګیله من شولم او څنګه هغه یو ځانګړی سلام ولیدونکو ته یو ځانګړی سلام ته د زور ته غاټ بدل د ولاړ مدنور د ښکارم دواړه مې ډېر مننه کیمرا کې ثبتېږي دا وایي چې د بدی باندې دروغ وایم به شول او کیمرا شته ده نو یو ځانګړی مننه له تاسو څخه چې دومره لوی فرصت دی مونږ ته راکړ تر څو ګڼ شمېر هیوادوال په یو ځای وګورو او دومره لوی روژه ماتې درته برابر کړی دی اجرونه د رب سره دي او مننه به مونږ وکړو. الله مو عزت لره. عابد صاحب نور هم پروګرامونه لري په اند روژو کې او دې ته ورته نور داسې پروګرامونه لرو تقریبا ان شاء الله چې مختلف ولایتونو کې وي او هغه ملګري دوستان چې دغه برخه کې صدقه کوي الله تعالی د هغوی صدقې قبول کړي په خپل دربار کې او الله تعالی دې ورته اجرونه ورکړي. مخلص صاحب یو پوښتنه بله مو وکړو دا د څو مشخصو کسانو نه دغه کومک شوی او که ستاسو په همکارۍ شوی نه دا د یو شخص نه شوی البته په دغه ټولو روژه ماتې برنامې چې برابرېږي البته دا ټول د یو شخص نه دي دغه ټول برنامه کې هغه یو شخص بیا ټول ټیم موږ لرو هلته دوستان دي انشاءالله دغه دوستان انشاءالله ډېره مننه. عابد صاحب راته ویلی شي چې په نن روژه ماتې کې تاسې د دغه هیوادوالو لپاره څه برابر کړي وو؟ خدای مو عزتمن لره صدقه د الله بیا هم قبوله کړي دې کې 2 پسونه لاله سوي وو او تر څنګ یې قابلي پلو ورته جوړ سوی وو چې دغه د 600 نفر لپاره غذا روح افزا خرما ډوډۍ او دغه قابلي پلو دغه روش جوړ سوی وو. مخلص صاحب همکاري دې وکړله خدمت دې وکړو تا ونه لیدلم ولې خدمت ما خو ولیدې خو لیدونکو ورسره خبرې لیدونکو ته خو نه وایي چې کار مې کړی دی هغه ته نه وایو لیدونکو ته نه وایي نه هغه د نوافان خبره هغه ته نه وایي. نو عابد صاحب آینده پروګرامونه به همدغه ځای کې اوسي که نورو ځایونو ته مختلف صاحب ان شاء الله چې په هر ځای کې دوستانو مسلمانانو د رزق یو ترتیب ورته برابرېدو په هغه ځای کې به ان شاء الله دغه ډول ملي دسترخوان جوړو د خیر سره. ډېره زیاته مننه چې همکاري کوئ هیوادوال مخلص صاحب ته لکه چې بیخي تږی وي یا ربي. درنو لیدونکو له تاسې زښته زیاته مننه چې راسره راسئ او دغه خپرونه ګورئ. نو الفت صاحب خو ډېر تږی دی بس ته واک نه ما واغستو تاسې راسره پاتې شئ د دغه هیوادوالو خوشحالي او د دغه هیوادوالو یو ځای راټولېدنه او بیا یو روژه ماتې کول نه یوازې چې د روژه ماتې دغه فرصت برابر کړی دی بلکې د دې فرصت هم برابر کړی چې ګڼ هیوادوال په یو ځای وګورو خوشحاله وګورو نو موږ هم ورسره خوشحالېږو. هغه هیوادوال چې دم ګړی له هیواده بهر دي هغوی دغه صحنه چې ګوري حتما نو خوند به ترې اخلي چې افغانان په خپل هیواد کې خوشحاله دي او له دغه عظیم فرصته ګټه اخلي. ډېره مننه. نو ورځو که نه بس ورځو خپرونه جوړو نوره خپرونه به لیدونکو ته پرېږدو هغوی به وګوري هیوادوال به وګوري او موږ به تاسو ته اجازه واخلو. ډېره مننه درنو لیدونکو چې راسره وئ دغه خپرونه راسره ګورئ کور مو ودان خوشحاله اوسئ راسره پاتې شئ.
Apa